وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نن ورځ اصل کې د سوالاتو جواباتو خو زه پرې ترتیب کې خطا شوم. زه سره مې تفسیر کتاب راوړ او ما وی که نن د اتوار ورځ ده نن به تفسیر وایو انشاءالله. سبا به سوالاتو جواباتو له موقع ورکو، ځکه چې ډېر ملګري د هغې په انتظار دي. د تفسیر او د ترجمې په درس کې موږ د الله په توفیق سره 8مه سپاره کې د سورة الاعراف آیت نمبر 53 ته رسېدلي. سورة الاعراف 53 نمبر آیت ته موږ رسېدلي. آخرني آیتونو کې د جهنمیانو او د جنتیانو حال بیان شوی او دا چې دوی به د یو بل سره خبرې هم کوي. هغه څه خبرې به کوي او ولې به یې کوي، د هغې وضاحت په خپل ځای کې شوی. آخرنۍ خبره دا بیان شوې وه په آخرني آیت کې چې کومو خلکو چې آخرت هېر کړی دی، دوی به بیا ډېرې چغې ووایي چې یاره رسولان د الله دا رښتیني راغلي وو، خو څوک نشته چې زموږ سپارش وکړي یا موږ به واپس دنیا ته لاړ نه شو. الله وی قد خسروا انفسهم، یقینا تاوان کې اچولی دي دوی ځانونه خپل. وضل عنهم ما كانوا يفترون، او کم دروغ چې به دوی جوړول د خپل طرف نه، هر سره دوی نه ورک شوي دي او د دوی نه ګډوډ شوي دي. اوس د دې نه بعد الله خپل عظمت بیانوي، خپل معرفت او خپل تعارف کوي. ولې؟ لکه د صورت په اوله کې د وحي عظمت بیان شو چې تابعداري به د وحي کوئ. اوس هغه وحي چې چا نازله کړې ده د هغه عظمت بیانوي چې هغه ذات دا دی، هغه رب دا دی، چا چې دا وحي را لېږلې ده. نو چې دومره عظیم رب دی، د ده نه څنګه انکار کیدی شي؟ او د دومره عظیم رب سره بل شریک څنګه جوړولی شي؟ د دې دپاره اوس الله خپل تعارف بیانوي منځ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربکم الله، یقینا رب ستاسو الله دے، الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، فی 6 ایام، په اندازه د 6 ورځو کې. یعنی سبحان الله، د اسمانونو ته وګوره او د ځمکو ته وګوره، او بیا په دې ځمکه باندې د مخلوقاتو ته وګوره. انسان یعنی د الله د عظمت ته په سوچ او فکر کې پرېوځي چې څومره عظیم رب دی، د هر څه په 6 ورځو کې پیدا کړي دي. او روایت کې راځي چې د اتوار نه تر جمعې پورې د 6 ورځو کې پیدا کړي. او سوال دا دی چې الله خو دا په کوم لفظ سره به پیدا کړی چې شو دا به شي وي، پیدا کولی شو که نه شو؟ یو زموږ نه یو پیر سوال چا کړی و چې دا ولې الله په 6 ورځو کې پیدا کړي؟ نو دا ډېر حکمتونه علماو ذکر کړي دي. لوی حکمت دا دی بس د الله کار دی او الله به خپل کار ښه پوهېږي، زموږ په ایمان دی. بل حکمت په دې کې دا دی چې الله دې خپل مخلوق ته دا طریقه ښیي چې هر کار په صبر سره کوئ، تعدي مه کوئ، ځکه 6 ورځو کې پیدا کړو. ګینه الله خو دا په کون به ویلی وی چې شو دا به شي، خو نه 6 ورځې پې ولګېدې، تعدي مه کوه.
بله دا چې کله دا لږ لږ پیدا شوي دي وخت پکې لګېدلی دی نو د الله عظمت ورو ورو ښه ښکاره کېږي ښه ښکاره کېږي ښه ښکاره کېږي د دې دپاره پکې شپږ ورځې هغه ولګېدي نور هم په دې کې علماو حکمتونه ذکر کړي خو لوی دا چې زموږ په ایمان د الله دغه شان کار کړی دی او ګوره یعنی یو انسان چې په دنیا کې ځان له 2 کمرې یا 3 کمرې کور جوړوي 2-3 کمرې کور څه شي نو دی به په دې کې یعنی په کلونو پکې لګي او په میاشتو پکې لګي دغه معمولي کور جوړولو لپاره او رب العالمین دا دومره لوی مخلوقات د هر څه په 6 ورځو کې جوړ کړي دي په 6 ورځو کې پیدا کړي د دې نه هم زر پیدا کولی شو په دې کې حکمتونه چې 6 ورځو کې پیدا کړو نو دا د الله قدرت دی ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې استوى برابر شو اوچت شو په عرش باندې د خپل شان مطابق نو عرش دا حقیقي عرش دی د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی په دې ټولې دنیا د پاسه څه شی دی عرش دی په ټولو مخلوقاتو لپاره په عرش د پاسه الله دی څنګه دی دا موږ ته پته نشته یعنی موږ ته چې الله څومره خبره کړې ده دومره پې زموږ ایمان دی الله په عرش د پاسه دی بس دا بعض بیا پکې د یعنی داسې خبرې بیانوي چې والعیاذ بالله هغه اصل کې په قرآن باندې ردي اوس الله وایي زه په عرش ته پاسه یم زموږ په ایمان دی نو دی به دا خو د الله بیا جو عرش ته ضرورت لري او دا چې یعنی الله دنیا اسمان ته راکوزېږي نو عرش کوم ځای کې او پلانی کوم ځای کې او هغه کوم ځای دا د بدعتیانو او د هغه خلکو سوالات دي چې هغوی قرآن او حدیث باندې ایمان مضبوط نه دی او چې الله ویلي زه په عرش ته پاسه به زموږ په ایمان د الله په عرش د پاسه دی او الله عرش ته محتاج نه دی ولې حدیث کې راځي او څو پیرې بیان شوی دی چې الله و الله او څه شی نه و الله څه شی نه و نو بیا الله عرش ته محتاج شو نه دی محتاج شوی الله عرش ته نه محتاج الله یو مخلوق ته هم نه دی محتاج اوس بعض ملایکه الله مقرر کړي دي د عرش اوچتولو لپاره نو څوک به څه وایي چې الله دې ته محتاج دی چې دا ملایک د عرش راټینګ کړي نه خو دا الله د هغوی ډیوټي لګولی دی نو رب العالمین د ذات په اعتبار سره په عرش ته پاسه دی څو ځایونو کې دا خبر الله ذکر کړی علم په لحاظ د قدرت د اورېدو د لیدو په لحاظ الله هر ځای کې دی خو ذات یې ګوره هر ځای کې نه دی په دلیل لیکن ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى زي په زي قرآن کې دا خبرې شته انا انزلناه الله موږ د قرآن نازل کړی دی چې نازل کړی نو الله کوم ځای کې دی بره دی اسراء و معراج واقعه د معراج په واقعه کې رسول صلی الله علیه وسلم چېرته لاړ اسمانونو ته هلته ملاقات ته چا سره وشو خبرې د الله سره وشو جبریل علیه السلام سره ملاقات الله سره خبرې وشوې الله سره د خبرو دپاره د مونځ پې هلته پوره شو دومره ګټه رحله کې هغه لاړ او په دومره اوږد سفر باندې لاړ که چېرته الله هر ځای کې وی نو د دې معراج به څه مطلب دی خیال هم دې خبرې دی که الله د ذات په اعتبار سره هر ځای کې نو خو بیا به الله به مدینه کې پیغمبر ته ویلی وی چې تاسو باندې دومره مونځونه فرض دي او دا خبرې دي بل ځکه الله قرآن کې دا خبره کړې ده دا دلایل تیر شوي دي ډېر ځای په ځای موږ خبره کړې چې الله ته نیک اعمال او پاکه وینا بره خیږي الیه یصعد نو چې خیږي څه مطلب شو الله بره دی علم یې هر ځای کې دی یعنی د الله داسې ناشنا علم دی او داسې لیدی دي داسې اورېدی دي داسې قدرت دی داسې احاطه ده چې د هغه نه څوک پټېدی نه شي نو الله موږ سره دی موږ سره یې معنی څه ده یعنی موږ نه خبر دی موږ ییني زموږ اوري
او دی په کوم ځای کې د عرش د ذات په اعتبار سره په عرش د پاس. نو سبحان الله الله لرې دی د ذات په اعتبار سره په عرش د پاسه او نږدې دی. نو ذات په اعتبار سره لرې دی، د علم او د حادثه قدرت په لحاظ سره نږدې دی. بعض وایي الله چې قرآن کې وایي چې وهو معکم هغه تاسو سره دی، هلته خو الله هغه آیتونو کې وضاحت کړی چې زه پوه یم، زه خبر یم، د علم خبره کوي، زه تاسو سره د علم په لحاظ سره. او د الله خو اوچت مثال لاسې د وضاحت دپاره ته دا خبره کوم. سپوږمۍ کوم ځای کې ده؟ اسمان کې ده که بره ده که او موږ سره ده؟ نه، کله چې خلک روان وي چېرته ځي نو موږ وایو موږ روان وو او سپوږمۍ موږ سره روان او کوم ځای کې و په اسمان کې، په اسمان کې و او موږ سره روان وو. دا مخلوق دی چې الله پیدا کړی. نو د خالق په باره کې څوک دا تپوسونه نه کوي یا یو په عرش ته یو دا څنګه او دا کته او دا بره. د الله په باره کې دا څنګه موږ نه چلېږي چې څومره الله ویلي دي زموږ په ایمان دی، چې څومره رسول ویلي دي صلی الله علیه وسلم زموږ په ایمان دی. خو د ذات په اعتبار سره که څوک دا وایي چې الله په هر ځای کې دی، دا خو والعیاذ بالله یعنې الله د شان سره مناسب نه دي. اوس که الله دې جومات کې شي نو خو دا چت بله پاسه شو، مخلوق بله پاسه نه شو. او الله د مخلوقاتو نه څه دی؟ اوچت دی، اوچت دی، بره دی. کوم ځای کې دی؟ بره دی، په عرش د پاسه. او دا کم مولیان چې دا وي بس پکې دا وي الله نه بره دی، نه کته دی، نه خیته دی، نه ګسته دی، نه شاته دی، نه مخې ته دی. نو کوم ځای کې دی؟ نه نو د الله لپاره به جهاد نه وي. بیا دغه مولیان د عرفات په میدان باندې وینه د ټول راجمع شوي د مازدیګر په وخت کې دعاګانې غواړي، ټولو لاسونه بره نیولي. څوک هم پکې دی چې لاسونه داسې نیولي؟ لاندې چا نیولي دي ځمکې ته؟ د ګس طرف ته چا نیولي؟ ټولو لاسونه داسې نیولي. دا خو انسانان دي، دا زناور او څاروي چې ګزار پې وکړي یا وږي شي یا تکلیف پې نو خوله یې اسمان ته نیولي او چلی وایي. تر دې چې کافران هغو چې څه خبره کوي که نه نو بس د هغه کار دی هم بره وګوري. بلکې دا د دغه مولیانو هسې سینه زوري ده زه دې راغستی چې څوک ګمراه شي الله یې ګمراه کړي به ګډې وډې وایي. ګینې بغیر د دې نه که موږ په فطرت باندې وی که نه لکه موږ ته چا د سره دا علم ښوولی نه وی، صحیح ده، او د سره راته چا دا ویلی نه وی چې الله کم ځای کې دی، نو چې کله د الله دا نوم واخیستی شي رښتیا ووایي ستا توجه کوم طرف ته ځي؟ بره ځي. سبح اسم ربک الاعلی مناسب ده دی الله سره، بره دی. او دا خو نه مناسب چې خی ته دی او ګس ته دی او شاته دی او مخې ته دی او هر مخلوق کې دی والعیاذ بالله او د هر مخلوق نه یو لاندې راځي. نه، دا نه دی مناسب. بلکې کله چې انسانان یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبره کوي لکه اوس تاڼه کې کیس دی یا د پوج سره دی یا د حکومت سره دی یا په کمپنۍ کې اداره کې مسله ده، نو دی ورته یو خبره وکړي چې دا داسې داسې دی، نو هغه وایي څنګه وایي دا اډر د برې نه دی، دا اډر د کوم ځای نه دی؟ نو ولې هغه مشر په اسمان کې نه شي او مقام یې اوچت دی، مشر دی، نو اډر د کوم ځای نه دی؟ د برې. دا اوس مخلوق دی او کمزوری مخلوق دی، یو ځای کې په کار شوی دی، څه وخت ده عهدې ده او بیا به ځینې لاړ شي. نو آیا الله پورې دا مناسب نه دي چې هغه بره وي؟ مناسب دي. نو الله د ذات په اعتبار سره کوم ځای کې دی؟ په عرش د پاسه. ګوره فرعون خپل وزیر ته ویلي حامان ته وی زما دپاره څه جوړ کړه؟ ما دپاره یو بنګله جوړه کړه، یو ماڼۍ جوړه کړه چې زه پې بره وخېجم، څه وکړم؟ د موسی علیه السلام دا رب وینم. ولې دا وي؟ ځکه چې هغه د موسی علیه السلام نه اورېدلي وو چې زموږ رب کوم ځای کې دی؟ بره دی.
نو که چېرته الله هر ځای کې یو موسی علیه السلام ورته ویلی وی نو بیا به هغه دا خبره نه کوله چې ماله یو بلډینګ جوړ کړې ماله آبادي جوړه کړې زه بره خېږم او چې له بره ختو دا خبره هغه وکړه خو اورېدلي دي چې رب کوم ځای کې دی رب په عرش د پاسه دی او رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې کله هغه صحابي راغی او وینځ یې راوسته نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوسونه وکړو یو تپوس یې دا وکړو چې این الله الله کوم ځای کې دی نو هغې فی السما او دا په عربۍ کې فی نه دی دا په معنی د علا راځي تاسو ته مو بیان کړي وو لکه اوس ته چاته ووایي چې کم خلک چې دا خبره نه مني کم وایي او چې خو الله په اسمانونو کې دننه دی نه فی په معنی د علا راځي لکه اوس الله وایي ګوره قل سیروا فی الارض وګرځئ په ځمکه کې ترجمه خو داسې راځي او په ځمکه کې دننه څوک ګرځي څه مطلب دی وګرځئ په ځمکه د پاسه ها فرعون څه ویلو لأصلبنکم فی جذوع النخل زه به تاسو له پانسي درکم د کجورو د ونې د سټې چې کومې دي په دې کې فی په دې کې خو دلته معنی په دې کې نه راځي په څه په دې د پاسه پانسي چې ورکوي نو د چا له چې پانسي ورکوي دی په دې کجورې په دې سټه کې دننه نه ویستی له پاسه یې پې ودرولې نو الله په اسمانونو کې دی څه مطلب دی الله په اسمانونو د پاسه دی بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه څوک یم وایي ته د الله رسول یې نو هغه صحابي ته یې وویل دا ازاده که دا مسلمانه ده ورته داسې ورته ونه وایي چې دې جواب څه دی که جواب یې غلط ویلی به وکړه چې ستا دا خبره څه ده غلطه ده نو الله په کوم ځای کې دی په عرش د پاسه دی څنګه په عرش د پاسه دی الله اعلم څنګه چې د هغه د شان سره ښایي ځکه چې داسې څوک نشي ویلی چې لکه د الله په عرش د پاسه کېده به داسې لکه څنګه چې د انسانانو نه لیس کمثله شی الله وایي زما په شان څه شی نشته او بیا مخلوق او خالق څوک یو ځای کولی شي نشي یو ځای کولی نو چې الله خپله کومه خبره وکړه لکه حدیث کې راځي چې الله وخندل نو ته به ایمان ساتي چې او الله حقیقي خندا ده ویې خندل خو داسې به نه وایي چې داسې وخندل لکه څنګه چې موږ خاندو خپل شان مطابق هغه څنګه شان مطابق هغه الله ته معلوم امام مالک رحمه الله بس یو کس راغی وی کیف استوى الله په عرش څنګه د پاسه شی دی نو هغه ورته ویل استواء معلوم استوا په عربۍ ژبه کې معلومه ده چې په څه شي باندې د پاسه کېدو ته وایي دغه باندې زموږ ایمان دی والکیف مجهول او څنګه نو دا مجهول دی دا الله موږ ته نه دی ویلي چې څنګه د پاسه شی دی والسؤال عنه بدعه او دا قسم تپوسونه کول دا د بدعتیانو کار دی او بیا شاګردانو ته لرې کړي دا ماته بدعتي ښکاري څنګه او چې څومره ته الله ویلي لکه اوس ګوره سبحان الله هغه حدیث ما تاسو ته فایده ذکر کړې وه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وخندل نو یو صحابي یا رسول الله الله خاندي ګوره داسې ونه وایي چې الله څنګه خاندي د هغوی ایمان و یعنې چې څه الله او د الله رسول وایي دقه شان ده مخکې پکې مزه نو اوس دومره ده ته پته ولګېده چې الله خاندي خو دی ایمان دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي وی یا رسول الله خاندي وی او خاندي بس وی د الله رسول چې کوم رب خاندي نو هغه بیا په موږ باندې مهرباني وکړي دا ګوتې پکې ونه والي چې دا څنګه خاندي او دا خو چې د انسانانو په شان خاندي او دا خو چې تاسو الله د انسانانو په شان نه بس چې د الله پیغمبر وایي زموږ په ایمان دي څنګه چې د الله د شان سره ښایي یغشي اللیل النهار پټۍ شپه په ورځ دا شپه پټۍ په ورځ باندې ورځ پټۍ په څه کې په شپه کې یعنی د شپې تیاره د ورځې د رڼا په ذریعه او د ورځې رڼا د شپې د تیارې په ذریعه باندې غایب شي یطلبه حثیثا هر یو بل لره په تادۍ سره یطلبه حثیثا لټۍ هر یو بل لره په تادۍ سره
یعنی دا شپه ورځ په یو بل پسې لګېدلي دي، هر یو بل لټۍ په تادی سره معنی دا دی چې په یو بل پسې سم دس روان دي، کیدی نشي چې خبره دې لږه لیټ شي. دا د الله قدرت دی. او ځکه قرآن ځای په ځای داسې خبره الله کړې ده، لکه کله چې د خپل قدرت بیان کړی دی که نه، نو سړی حیران شي چې یاره د الله دا څه عظیم الشان قدرت دی. نو تا ته به کوي ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د پوه او د زورور ذات ده. چېرته شپه د خپل وخت نه لیټ شوې ده؟ ورځ ته لیټ شوې ده؟ نه ده لیټ شوې. داسې شوي دي چې د سهار د راختو ټیم 5 بجې او یاره وایي د جمعې په ورځ سهار چې د هغه 6 بجې راوخته، نه دي شوي. ماښام چې ته لیټ شوې؟ نه لیټ شوی. دا چې داسې ښایسته اندازه باندې د دنیا روانه ده، خو د دې به هم څوک ربي که نه. رد دی په ملحدینو باندې. داسې قمقل قوم دی، د ځمکې په دې مخ قمقل قوم څوک دی؟ ملحدین دي، دهریه. وایي دا دنیا وایي دماکو شو پیدا شو، او د دې څوک پیدا کوونکی نشي. اوس پښتنو کې هم دا مسلې راوتې دي، کوم چې انګریزانو ملکونو ته تللي دي هغو هم پکې اوس بس دا کیسې کوي. وی جی دماکو شو جو څه پیدا شو؟ دنیا. او امام ابو حنیفه رحمه الله خوا ته راغلي بعض ملحدین هغه سره مناظره کوله د خالق په باره کې. ما هغه ورته ویل صحیح ده مناظره به کوو، خو بس یو کیسې ډېر په سوچ کې اچولی یم. او ته څه کیسه ده؟ وایي دا دلته بله ورځ دغه ځای کې اخوا وي دریاب دی یا سیند دی، او په هغې کې چې دی یو کښتۍ وه، او هغه کښتۍ په خپله جوړه شوه او لرګي را جمع شو، بیا ورته هغه د سیند په غاړه یا د دریاب په غاړه کښتۍ ولاړه وه، هغه سامان ورته وروختو. یو بیا په خپله هغه بلې غاړې لاړه، یو هلته هغه سامان ترې کوز شو، بیا دې طرف ته راغی. وایي دغه کیسه کې سوچ کړه. هغه ورته وایي دا ته په څه سر شوی؟ کښتۍ جوړه شوه، سامان وروختو، سامان را کوز شو. هغوی به زما خبر وشو. وایي څنګه؟ وایي د کښتۍ په باره کې یې نه منې، دومره غټه دنیا باره کې یې منې. دا شپه ورځ په دې اندازه، دا ښایسته انسانان، دا مخلوق د الله، دا مرګ، دا ژوند، دا بیماري، دا روغ صحت، دا یخ، دا جمع، دا خوشحالي، دا راحت، او دا هر څه هسې روان دي. معمولي کښتۍ باره کې ته نه منې چې هغې ته سامان په خپله وختو او په خپله دې کوشو، او دنیا باره کې ته څه وایې؟ دا وایې بس دا دقه شان روان دی نظام، د دې څوک نشته. ښه وایي جي دماکو شوه، هر څه پیدا شو، او څه وایي غټه مناظره په څه کې کوي؟ زما انشاءالله اراده ده دې ته نږدې وخت کې د دې ملحدینو باره کې زه سلسله وار یو هفته 2 مسلسل نور درسونه وبند کړو، د دې ملحدینو شبهې او حقایق به بیانو. ټول زور یې دې دپاره لګولی دی موږ اصل شادوګان یو. اوس دا عجیبه مخلوق نه دی؟ لکه مناظره او زور یې په څه ورکړی دی؟ وی انسان اصل کې څه دی؟ شادو دی. نو شادو چې ترقي وکړه نو څه شی ته جوړ شو؟ انسان. په دې زور لګېدلی. ما سره یو پیر یو ورځ یو کس رابطه کړې وه، ډېر په ادب کې خبرې کولې، دا صفت پکې ښه و. او تاسو څنګه یو ښه، بس یو څو خبرو کې تا سره بحث کړو. ما ته پته ولګېدې چې ده سره شبهې د الحاد دي. نو بس شروع یې دې ځینې وکړه چې انسان ارتقا څنګه کړې، ده ترقي څنګه کړې انسان. نو ما یې شروع کړه ته خپله خبره څنګه کړې؟ وایي دا اصل کې شادوګان دي. یعنی اهم پوینټ د دوی سره د بحث صداقت دا دی چې موږ شادوګان یو، بیا موږ ترقي کړې ده. نا خبرو کې ورته ما ووایي ما یې د الله بنده، ته ولې دې خبرې پورې نښتې چې ځان شادو ثابتې؟ لکه دومره ښایسته مخلوق ته الله پیدا کړی، اشرف المخلوقات یې پیدا کړی، عقل یې در کړی دی، او ته دقه زور دی لګولی چې زه شادو وم، او زما پلار هم شادو، او زما نیکه هم شادو.
ته کم منطق ته بیانې، کومه فلسفه بیانې؟ نو بیا ډېرې یعنې اعتراضات په دوی باندې کېدی شي، دا ځان له یو باب دی. لکه اوس زموږ د دماغو ته وګوره، د انسان د دماغو ته وګوره، او د انسان د دماغو اندازه ولګوئ چې د دنیا څومره ترقي کړې ده. دا د الله توفیق نه بعد د چا کار دی؟ د انسان کار دی. نو انسان تکړه دی که د ټکنالوژي تکړه ده؟ ټکنالوژي تکړه ده؟ انسان تکړه دی. ځکه چې ټکنالوژي د انسان ما تحت ده، کله یې ختمولی هم شي او کله پکې ترقي پیدا کوي. ترقي پخوا به موبایل یې غټې وي، بیا وړې شوې، بیا سمارټ شوې، بیا ټچ والی شوې. دا ټولې ګوتې پکې څوک وایي؟ انسان وایي. انسان یې د څه په زور وایي؟ عقل. عقل ولې چا ورکړی؟ الله. اوس عجیبه دا ده چې د دې انسان د عقل په دماغه پیدا شوی دی. ښه نو بیا ده ته ده ووایه پرون بازار ته لاړم یو دکان ته کمپیوټر له، نو ښه کمپیوټر مې وغوښتو، یو به دماغه وشو کمپیوټر تیار و او هغه مې کور ته راوړ. نو تا ته به ووایي دا تسې ګډې وډې په دماغې سره کمپیوټر یې پیدا کېږي. نو ورته وایه کمعقل خو ته هغه کم انسان چې دا کمپیوټر جوړ کړی دی او دومره اوچت دماغ دی، د هغه دماغ ته به دماغه پیدا کړې، او هغه کمپیوټر چې د انسان پیدا کړی دی او ته یې نه منې چې په خپله پیدا شي، د هغې باره کې یې نه منې. تضاد نه دی؟ ټکراو دی که او داسې بې راګیر که په ډېرو خبرو کې راګیرولی شي، په ډېرو خبرو کې. وایي داسې پروت وم اوده ومه، سر خوا کې مې دماغه وشو چې موږ ته یو دغه آیفون 14 پروت وه. بس دغه شی تا ته به وایي ته څه لیونی شوی، دماغو کې دې ډش شوی دی چې په دماغو سره آیفون یې جوړېدی، خو د خلکو مزې وي. هر چا سر خوا کې به دماغه کېدی او آیفون به پروت. دلیل دی په دې باندې چې دا قوم په یو توره ګمراهۍ کې پروت دی. خبره مې دې پورې کوله چې دا دومره ښایسته نظام چې روان دی، نو د دې څوک خالق شته؟ یو بانډچي نه چا تپوس وکړو، یو بدونه، دا مشهوره وینا سلفو په وخت کې، وی خپل رب دې څنګه پېژندلی دی؟ وی د دې اسمانونو نه، د دې ځمکو نه، د دې غرونو نه. او بیا دا خبره وکړه، وی د قدم اثر دلیل دی په دې باندې چې په دې لاره څوک تللی دی، او د څاروو پچې او غشان دلیل دی په دې باندې چې په دې لاره باندې څاروي تلي دي. د هرې خبرې یو دلیل. نو دا دومره غټ اسمانونه، دا دومره غټه ځمکه، دا دومره ناشنا مخلوقات، دلیل په دې نه دی چې د دې څوک خالق شته؟ بانډچي دا خبره وکړه. او دی به چې دی وایي زه چې اکسفورډ کې سبق وایم، او زه چې برطانیه کې یم، او زه چې روس کې یم. ستا روس او ستا د برطانیې سبق او ستا اکسفورډ ته لا په دې خبره اوسه پورې پوه نه کړې چې دا دومره ګټه دنیا بغیر د خالق نه څنګه پیدا کېږي. ډاکټرۍ ته به دې پوه نه کړې، انجینرۍ ته به دې پوه نه کړې، نو دماغ دې بیا خپو کې پراته دي، استعمال کړي دي نه دي. هغه بانډچي چې نه اکسفورډ ته تللی او نه د برطانیې په یونیورسټۍ کې او نه د روس او نه د بل او نه د بل په یونیورسټۍ کې، هغه وایي دا هر څه دلیل دی په څه خبره باندې که نه چې خالق شتي. او دا ټول مني. یعنی سبحان الله دا دهریه او دا ملحد، دا د نصراني نه م نیچ دی، دا د هندو نه م نیچ دی، دا د یهودي نه م لاندې دی. ولې؟ هغوی خو خالق مني که نه. جدا مسله ده چې شرک کوي او کفر کوي او په رسالت کې ورسره اختلاف دی، خو دا مني چې یو رب شتي. رب ګوره ټول مني. نو د هغو نه بیا بدتر شو که. الله دې د دې فتنې نه زموږ دا خلک په امن او امان کې ساتي. نن سبا دا فتنه ډېره شوې ده، احتیاط ډېر کوي، او دوی دا شبهې داسې طریقې سره پیش کوي چې یعنی خصوصا د عوامو ته او یا هغه خلکو ته چې هغه د انګریزانو په دې ملکونو کې پاتې شوي که نه، او د دې دین نه لرې شوي، نو هغه هسې هم د دین نه لرې دی، یو څو شبهې ورته پیش کوي، د دین نه ښه لرې کړي، والعیاذ بالله.
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره او پیدا کړی د انور او سپومۍ او ستوري چې تابع کړی شوي دي په حکم د هغه الله. دې قدرت ته وګوره، نور سپومۍ ستوري او ټول تابع دي د الله د حکم. یعنې نه نور د سپومۍ نه مخکې کېږي او نه سپومۍ د نور نه او نه ستوري، د هر یو خپله لاره ده. لکه قرآن نورو ځایونو کې دا خبره ذکر شوې، د هر یو د سفر خپله لاره ده، خپل ځای دی، د هغې نه اخوا دېخوا کېږي نه. دلالت په څه کوي؟ چې د دې یو چلوونکی رب شتي. څنګه دا نظام داسې روان دی؟ داسې کېدی شي چې د دومره ښایسته نظام دی پخپله. د الله شکر دی چې الله موږ ته دا عقیده را نصیب کړې ده، او د الله شکر دی چې الله موږ ته صحیح عقل را نصیب کړی دی. ځکه چې صحیح عقل دا د صحیح دین سره یو شی وي، او چې عقل ګډوډ شي نو دته صحیح دین بیا کوږ وښکاري. الا له الخلق والامر، خبردار د هغه دپاره پیدا کول دي او اختیار دی. د پیدا کولو خبره ټوله د چا لاس کې ده؟ د الله لاس کې ده. او امر د هغه دی. امر یعنې اختیار. اختیار د چا دی؟ د الله. د هغه وخته پورې یو کار نشي کېدی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی. نو د انسان هم غوښتنه شتي، انسان هم مشیت شتي، خو زموږ دا مشیت د الله د مشیت نه لاندې دی. ما ورته ډېر څه غواړو، خو د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی. او بعض څه داسې دي چې ما ورته نه غواړو، بیا هم زما ستا ژوند کې راځي. ولې؟ ځکه چې الله غوښتلی دي. نو ځکه وي تبارک الله رب العالمین، برکت اچونکی دی الله چې پالونکی د مخلوقاتو دی. برکت اچونکی ذات هغه یو الله دی چې هغه پالونکی د مخلوقاتو دی. نو اوس دا وایي چې دومره عظیم رب دی، نو بیا خو ورسره رابطه ساته. نو رابطه د رابطې د جوړولو لویه طریقه دا ده چې ته دعاګانې د الله نه غواړې. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تاسو دعاګانې وغواړئ د رب خپل نه په عاجزۍ سره او په پټه. دعاګانو آداب چې موږ بیانول رحیق الاظهار کې یاد دي که موږ دا خبره ذکر کړې. ادب د دعا یو دا دی چې عاجزۍ سره الله ته به څه ښکاره کړې؟ عاجزي. او دا ګورې د الله انتهایي خوښه ده چې د الله په مخ کې هغه ته بنده عاجزي وکړي. د الله ډېره خوښه ده، او ځکه په دې فخر کوي. څنګه؟ حدیث کې راځي چې کله د انسانان د مسلمانان د عرفات په ورځ د عرفات په میدان را جمع شي که نه، او آخري وخت نور ډوبېدو ته هغه نږدې وخت نه خیر هم کړی. دغه وخت کې د حاجیان ډېر ستړي شوي او خړ پړي ټول په بد حالي، او جړاګانې روانې او دعاګانې او تلاوتونه، خلک وږي شوي وي. دغه ورځ په دې د حج په دې ورځو کې دا ورځ لږه سخته، او بیا په دې پسې دا ورځ چې کومه د اختر دی نو په دغه ورځ بیا اعمال ډېري. نو دا دوه ورځې د حاجي دپاره لږ محنت او کوشش ډېر پکاري. د عرفات په دې ورځ ګرمي به وینې، بیا کله سړی وږی شي کله تږی شي، ځای به دې برابر نه وي، ستړی به شي، بیا په احرام کې به آزاد به نه وي، ډېر څه د باندې بند دي، سر پټولی نه شي، ګنډلی شوي جامې اغوستلی نه شي، او داسې ځای نورې پابندیانې. او بیا چې نور ډوبېدو دا ټیم شي او د حاجیانو دا جړاګانې، تاسو خو پکې شریک شوي. هغه ناشنا ایماني منظرې، ناشنا ایماني منظرې. او سلفو د دین مشرانو نه نقل دي چې هغوی به خپل حاجتونه او خپلې مسلې دغه ورځې له ساتلې وي، په هغه ورځ به د الله نه وغواړه.
دا داسې برکتي ورځي. نو الله ملائکو ته وایي، ګوره الله ملائکو ته وایي حدیث کې راځي، او الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي په دقه ټیم، او بیا ملائکو ته وایي وګورئ زما دې بندګانو ته خړ پړ راغلي دي، خړ پړ راغلي دي. یعنې د دې بندګانو دا عاجزي د الله دومره خوښه شوه چې باسې وله کوم ځای کې وکړو؟ اسمانونو کې وله وکړو. وګورئ زما دې بندګانو ته خړ پړ ماته ولاړ دي او دغه جړاګانې د هغوی او دا ورته، نو تاسو ګواه شئ څه چې دوی غواړي هغه به ولله زه ورکوم. ملایکو ته وایي. او حدیث کې راځي د عرفات په ورځ چې رب العالمین څومره مؤمنان د اور نه ازادوي دومره به بله ورځ نه ازادوي. ولې؟ عاجزي ده. نو د رب العالمین څه خوښ دي؟ چې دا بندو ته عاجزي. کله چې دعا غواړي که نه، نو الله ته جاړه، الله ته خپل فریاد کوه، خپله غریبي ورته بیانوه، خپله کمزورتیا ورته بیانوه. دا نه چې لاس یې داسې نیولي دي او توجه دې هم نشته د الله طرف ته، لاس پکې ګری او بیدیسې پکې تاوی را تاوی او یو طرف ته ګوره بل طرف ته، دا د الله نه دی خوښ. نو دویمه وخوفیا، کومه دعا غوره ده؟ کومه چې په پټه وي. حدیث کې موږ یو مسله ذکر کړې وه، بارک الله فیک، موږ دا ویلي وو. اوس که څوک تا ته دا وایي، دلته دا اعتراض کوي به موږ باندې چې الله خو وایي چې دعا په پټه غواړئ، او امام چې ولد ضالین ووایي نو تاسو امین په زوره وایئ. نو دا خو دعا په پټه نه شوه، دا په څه شوه؟ په زوره شوه. او وی الله څه وایي؟ نو چې اوس مولوي صاحب په منبر باندې دا خبره عوامو ته وکړي، نو عوام به نه متاثره کېږي. نور خو عوام د حقیقت نه دي خبر کړي. موږ دا وایو چې او دا موږ هم منو چې غوره دا دی چې دعا په پټه وي، خو چې کوم ځای کې الله او د الله رسول ویلي دي چې دلته به یې په زوره وی، نو هلته یې په زوره وایو. پوه شوې که نه؟ ځکه چې د الله او د الله د پیغمبر په خبرو کې ټکراو دا نه راځي. نو دعا په پټه غوره ده، او کوم ځای کې چې قرآن او حدیث کې راغلي چې په زوره وایي، نو هلته په پټه غوره ده که په زوره؟ هلته په زوره غوره ده. اوس ته قنوت کې لګیایي، قنوت نازله یا قنوت ته ویتر په امام پسې شاته ولاړې، امام په زوره وایي که په پټه؟ په زوره. نو ته به ورته څه وایي چې الله وایي چې دعاګانې په پټه غواړه؟ دا کوم ځایونو کې چې استثناء راغلي هلته به بیا جایز وي چې ته په زوره ووایې، او نور عام اوقاتو کې دعا په پټه غوره ده. إنه لا يحب المعتدين، یقینا الله مینه نه کوي د حد نه تېروتونکو سره. دا مسله ما ذکر کړې وه، دعا کې د حد نه تېروتل څه ته وایي؟ څنګه؟ نو زیاتې څه شی دی؟ دعاګانو کې زیاتې څه دی؟ صحیح خبره زیاتې څه شی دی؟ هم قافیه الفاظ جوړول، د دې کوشش کول چې یاره د الفاظ برابر شوی ده. دویم یعنې هغه څه د الله نه غوښته چې هغه د الله طریقه نه ده د هغې ورکول، یا په ډېرو تفصیلاتو کې تله، لکه د صحابي هغه زوی چې دعا غوښته وي یا الله چې جنت ته ننوځم نو ښی لاس ته سپینه بنګله راکړه. نو پلار ورته څه ووي؟ وی د الله نه جنت غواړه. نو په داسې تفصیلاتو کې ورننوتل دا هم څه دی؟ زیاتې دی. دغه شان په داسې طریقو سره دعاګانې غوښته چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه وي، دا هم زیاتې دی. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، او فساد مکوئ په ځمکه کې وروستو د اصلاح د هغې نه. نصیحت دی الله طرف نه چې کله په یو علاقه کې صحیح دین خور شي، نو بیا تاسو په ځمکه کې غلط دعوتونه مه چلوئ. چې کوم ځای کې توحید وي هلته د شرک دعوت مه ورکوئ. وادعوه خوفا وطمعا، او دعا غواړئ د الله نه په یره او په تمې سره. کومه مسله ثابته شوه؟ دعا غواړئ د الله نه په یرې سره او په امید سره. څه دې ثابت شو؟
چې یره او د امید په منځ کې به ژوند تېروي. بارک الله فیک. او یره او امید دا داسې مثال لري لکه د یو مرغۍ چې دوه وزري، یو وزر د امید دی او بل وزر د یرې دی. که یو وزر یې څه لرګو راولیږي مرغۍ. مؤمن هم ژوند به د یرې او د امید منځ کې تېروي، د الله نه به یریږي هم د الله نه به امیدونه هم ساتي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. یقینا رحمت د الله نږدې دی احسان کوونکو سره. احسان د الله سره، د الله سره احسان څنګه دی؟ د الله داسې بندګي کول لکه څنګه چې الله غواړي. او احسان د مخلوق سره دا خو واضح دی، د هغوی سره په سخته کې ودرېده، د هغوی سره منډه وهل، د هغوی نه غم لرې کول، د هغوی نه مصیبت لرې کول، هغوی خوشحالول، هغوی ته ښه لار ښوه، هغوی د غلطې لارې نه منع کول، دا ټول احسان دی. د داسې خلکو سره رحمت د الله څه دی؟ داسې خلکو ته نږدې دی. اوس بیا الله خپل قدرت ته واپس شو، خپل قدرت بیانوي. منځ کې پکې دا خبره ذکر کړي چې دومره قادر ذات دی، نو بیا د هغه نه دعاګانې غواړئ که نه. نو اوس بیا د قدرت خبره کوي. وهو الذي يرسل الرياح. او الله هغه ذات دی چې رالیږي هواګانې بشرا بین یدی رحمتي، زیرې ورکوونکي مخکې د رحمت د هغه نه. رحمت نه مراد څه دی؟ باران دی. وریځې زیرې د څه ورکوي؟ زیرې د باران ورکوي. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، تر دې چې کله راپورته کړي وریځې درنې بوځو موږ هغې سقنا بوځو موږ هغې لره. درنې وریځې دا سیلۍ راپورته کړي ویچلی وریځې درنې، سحابا وریځو ته وایي ثقاله درنو ته. دا سیلۍ د وریځو سره څه کوي؟ خورۍ. دا د الله نظام دی. ګوره بیا که خبره ده سوال دلته څه پیدا کېږي؟ یعنې دا بغیر د خالق نه کیدی شي؟ کیدی شي چې څوک دی نه او دا وریځې دقه شان روانې دي او دا درنې وریځې د اوبو نه ډکې او بیا د دې تقسیمول او بیا قدرت دا وګوره د الله ته، یعنی دیسی که باران دی او په لږه فاصله کې اخوا باران نشته. دا بغیر د خالق نه کیدی شي؟ سوقناه لبلد میت، بوزو موږ هغې لره هغه ښار ته چې وچي. مړ ښار یعنې وچ ښار. هغه ځمکې ته الله دا وریځې بوزي چې ځمکه څه وچي مړی. فأنزلنا به الماء، بس راولیږو په هغې باندې اوبه. فأخرجنا به من كل الثمرات، بس راوباسو په هغې سره د هر قسم میوونه. مړه ځمکه څه شوه؟ جندی شو. او دا طریقه د الله ده چې د دې بوټو د راژوندي کولو سره یا د ځمکې د راژوندي کولو سره باس د قیامت لازم کوي. لکه اوس دلته الله څه وایي؟ کذلک نخرج الموتى، دغه شان به راوباسو موږ مړي. لعلکم تذکرون، د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. ولې دا مړي دغې سره ذکر کوي؟ یعنی هغه ځمکه چې د چا ته امید نه و وچه مړه، د داسې ځمکې نه شین بوټی راویسته تازه.
نو کم رب چې په دې قادر دی چې د مړې ځمکې نه ژوندی بوټی راوباسي هغه رب په دې نه دی قادر چې یو مړ انسان بیا را ژوندی کړي د انسان شتي که نشتي شتي خو صرف سجل شوی دی مړ شوی دی او خاوري شوی دی یعنی موږ چې د سره وونه چا پیدا کړي الله یو انسان شتي او بیا به الله راپاسي د انسانانو په اندازې سره کم یو کار ګران دی دا چې نه دا ګران و زمونږ د اندازې مطابق نور الله ته نه څه ګران شتي د الله په خبره کې دا نه په کار کې چې دا ورته ګران دی او دا ورته اسان دی الله ته ټول اسان دي عقل د دې مشرکانو یعنی سړی په تعجب وي ځکه ما تاسو لږ ساعت مخکې وایي شکر وباسئ چې الله ته سلیم او روغ عقل درکړی یعنی دوی دا وایي دا مشرکان دا مني چې موږ اول پیر الله پیدا کړی دا مني خو چې کله ورته ته دا وایي چې دغه الله به موږ به دویم پیر راپاسوي څنګه دا وایي څنګه کیدی شي چې یو سړی مړ شو خاورې شو بیا یې الله راپاسي نو ته وایې قمقله مخکې د انسان څه شی و وایي نه څه شی نه چا یادو نه پیدا شو ویاو چا پیدا کو الله نو چې د نش نه شته کو چې په دې قادر دی نو هغه یو مړ انسان چې خاوري شوی دی بیا یې نشي راپاسولی ولې نشي راپاسولی نو دا دویم پیر پیدایش الله ته څه ګران خو نه دی چې به دویم پیر نشي را پیدا کولی څه کمقلات دي مخکې خو د سره څوک ونه اوس خو بیا هم هغه انسان خو شتي که نه او بیا راپاسي ځکه الله دا وی مړي به هم زه دقه شان راپاسو د رب العالمین خوږې خبرې دي د باران خبره وه او د فصل د راوتو د میوو نو الله پکې یو بل طرف ته اشاره وکړه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه هغه ځمکه یا والبلد الطيب او ځمکه مزیداره يخرج نباته بإذن ربه روباسي گیا خپل په حکم د رب د هغې سره والذي خبث لا يخرج إلا نكدا او هغه ځمکه چې کمزوري یا بیکاری لا يخرج إلا نكدا نروزی بوټي د هغې مګر بیکاره ځمکه بیکاره ده نو بوټی به صحیح بیکاره به او ځمکه ښه ده بوټی به هم ښایي ای سوچ هم دی دې خبرې ته د الله په هره خبره کې حکمت دې ځای کې د وحي تشبیه د څه سره ورکړه د باران سره باران چې راشي نو حدیث کې هم دا خبر رسول الله وسلم بیان کړی چې ځمکې ټول یو شان نه دي که بعض ځمکې هغه دي چې اوبه نه ایساروي خیال هم دی که نه اوبه پې له پاسه اوبه دي او قیسه لاړه څه شوه ختمه شوه بعض هغه دي چې ځمکه هغه ځمکې دي چې اوبه ونیسي نو بیا د دغه اوبو نه څاروي هم فایده والي انسانان ته هم فایده والي او بوټي هم راوخیږي او دغه شان کویو ته اوبه لاړې شي کویي او چینې او دغه ځکه چې هغه ځمکې اوبه ځان سره ایسارې کړې نو څومره فایده ته میلاو شو وحي د اسمان نه راځي څنګه چې اوبه د اسمان نه راځي نو د انسانانو هم داسې دي څنګه چې د ځمکې دي ځکه چې موږ پیدا د څه نه یو د خاورې نه پیدا یو که او ځمکه د څه نه جوړه ده د خاورې نه ده که نو خاوره ټوله یو شان ده نه ده که نه دغه شان د انسانان ټول یو شان نه دي بعض خلک هغه دي چې کله وحي واوري قرآن او حدیث نو په سر یې تېر شي دا هغه بېکاره ځمکه ده هېڅ فایده ترې نشته او بعض هغه دي چې قرآن او حدیث او وحي پې اثر وکړي ښایسته میوه راوخیږي ښایسته میوه عمل وکړي ازدې کړي نورو ته بیان کړي نو انسانان ټول یو شان نه دي د الله څه عجیبه خبرې دي او څه خوندورې خو چې څوک پکې سوچ وکړي ځکه څه وایي ګوره كذلك نصرف الآيات دغه شان په تفصیل سره بیانو آیتونه
لقوم یشکرون د پاره دا قوم چې شکر وباسي. د دې نه بعد رب العالمین د شپږو پیغمبرانو قصې راوړي. ما تاسو ته دا خبره صورت په اوله کې ذکر کړې وه چې دې صورت کې الله انجام د مؤمنانو بیان کړی دی او انجام د کافرانو، او انجام د هغه چا چې د پیغمبرانو یې نه ده منلې. یو پکې دا فایده ده دې قصو کې. دویم په دې کې تسلي ده چا دپاره؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره او د مؤمنانو دپاره. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې ته یوازې نه یې، ستا نه مخکې نور رسولان انبیا تېر شوي وو، په هغوی سختې راغلي وو، ته به صبر کړې. زموږ دپاره به کوم زیری دی چې اخرنی انجام د چا دپاره دی؟ هغه د مؤمنانو دپاره دی. اگر که وقتي طور څه وخت څه زمانه کې یا په یو ځمکه باندې کافران زورور شي، خو دا وقتي طور ده. نور انجام، ښه انجام او عزت او ګټه هغه همیشه د چا ده؟ هغه د مؤمنانو ده. زموږ دپاره پکې یره ده که چا مخ واړو د وحي نه، انجام به یې داسې لکه څنګه انجام چې دوی. دا قرآن په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده، لقد كان في قصصهم عبره. په دې قصو کې عبرت دی. دا قصې الله د خون دپاره نه بیانوي ته دې صرف خونه له. قصو کې څه دی؟ عبرت دی، سوچ او فکر دی سره د خون اخیستو. خو صرف د خون اخیستو دپاره نه دي. دا د انسان طبیعت دی چې د ده څه خوښوي؟ د قصه خوښوي. دا د ټولو انسانانو طبیعت دی. خو صرف په دې کار نه کېږي چې قصه دې خوښه ده. دا قصه الله ولې بیان کړه؟ دا سوچ پکار دی. نو شروع د نوح علیه السلام نه وکړه. ولې؟ اولنی رسول پیغمبر ځمکې ته هغه چې رالیږلی شوی دا څوک دی؟ نوح علیه السلام دی. او آدم علیه السلام هغه نبی دی. او د آدم علیه السلام نه والا آدم علیه السلام چې کله الله راولېږو 1000 کاله خلک په کوم دین باندې وو؟ په توحید باندې. عبدالله بن عباس روایت دی. بیا شرک پیدا شو. نو د نوح علیه السلام په قوم کې شرک پیدا شوی دی. الله نوح علیه السلام راولېږو. د هغې نه مخکې ټول خلک په څه وو؟ په توحید باندې وو، په صحیح دین باندې وو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا لېږلی و موږ نوح علیه السلام قوم داغه ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو اوی هغه قوم زما بندگی خاص کئ د الله. ما لکم من اله غیره، نشتی تاسو لره لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. څه مسله ترې راووته؟ په مخه یې بیانو. دعوت شروع به د کوم ځای نه کې؟ توحید نه. دلته ویلي چې یا قوم صلو، منځ وکئ، یا جهاد وکئ، یا اخلاق ښه ساتئ. دا ټول شته په دین کې، خو دا د اعبدوا الله نه بعد راځي. ځکه چې توحید نه وي نو دغه مسلې ته له فایده نه درکوي. دا زموږ دا بعض مسلمانان ملګري چې د دعوت او تبلیغ شوق کوي، نو هغوی له دعوت او تبلیغ چل نه ورځي. یعنې یو سړی په شرک کې اخته دی، عقیدې ګډوډه ده، ته ورته لمونځ ښیې، ته ورته زکات ښیې، ته ورته روژه ښیې، ته ورته ښه اخلاق ښیې، زیاتې دي. او معاذ بن جبل رضی الله عنه چېرته لېږلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ یمن ته. څه یې ورته ویلو؟ اولنی دعوت به څه ورکړې؟ د توحید به ورکړې. وی که دی د سره ومنو نو بیا به ورته څه ووایې؟ بیا به ورته نمانځه ووایې. که دی د سره ومنو، ځکه چې که دی د سره نه یې منلی نو مونځ ورله فایده نه ورکوي. نو شروع د دعوت به د څه نه کې؟ د توحید نه به کې. بیا به مخکې شي. دا وګوره که نه د څومره پیغمبرانو قصې چې به ذکر کېږي که نه، ټول همدقه خبره اوله کړې ده. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، یقینا زیریږم په تاسو د عذاب د ورځې لویې نه. هسې دوی نوح علیه السلام نه تنخوا ورکوله؟ جایداد یې ورکړی، هغه دوی په کوټه کې ناست و، د دوی پسې احسان و، خو دی پې یېرېږي چې عذاب را نه شي. څومره اوچت مخلوق دی دا انبیا.
او بیا په دوی پسې بیا علما. یعنی د یو عالم سره ستاسې رشته نشتي، د ملک د علاقې دی نه دی، د قوم دی نه دی، د ژبې دی نه دی، عادات جدا دي، تقالید جدا دي، او په تا پورې نښتی دی. وایي دا کار مه کوه ګنې جهنم ته به لاړ شي، دا کار کوه چې جنت ته لاړ شي. دا د قدر لایق نه دی. نه ورسره نه ستا په کوټه کې دی، نه وله تنخوا ورکې، نه دی مزدور دی، نه دی په نور څه احسان دی، او تا ته لګیا دی دعوت درکوي، او بیا هم ډېر نه مني. او هغه ګناهونه چې ته پیسې ورکې وکې، هغه پورې نښتی او په حقه دعوت پورې نښتی. یو سړی رالګي تا د فحاشۍ طرف ته بوځي چې ستا دا کور بې پرده شي، او ستا دا ښځه او مور او لور دا بې پرده شي، ستا عزت لاړ شي، ختم شي، تا نه الله ناراضه شي، ستا پیسو کې حرام راشي، او دې طرفونو ته تا راغواړي چې کې ټول ستا ګناه ده، او پیسې به پکې هم لګوي، او ډېر په دغه داعي پسې رواني. او کوم چې داعي د جنت دی او د کتاب و سنت دی، هغه سره به یو څو ملګري وي. نو نوح علیه السلام ورته زه یېرېږم چې عذاب به د باندې راشي. ګوره څومره خیرخوا دی، او چې رسول دی، پیغمبر دی، خو خیرخوا به. خو جواب د هغوی ته ګوره. قال الملأ من قومي، اوی غټانو د قوم داغه. اکثر جاخه په چا کی؟ دا په غټانو کی. ولې جاخه په غټانو کی؟ ځکه چې یعنی دې د خپل مال او جاه او مقام نه متاثرې وي. که زه چېرته دا حق ومنم او دا شهرت رانه لاړ شي، دا مقام رانه ګډوډ شي، دا مال، نو ځکه غټان اکثر چې دی نو د حق خلافي. مشرانو سوي إنا لنراك في ضلال مبين، یقینا خامخاینو منگ تا پا گمراهی اخکار کی. اوس یعنی دا باز ملګری خپشي وی منگ تا خلق کیلی کوي چې تاسو گمراهان وي، او سمی طبیعت خراب کړي. وی نو سی چلو شو. نوح علیه السلام ته ویلی وی ته گمراهی کی، او که تا ته وی سی چلو شو. منگ ته گمراه ویل دا ګټه خبره ده، که انبیاو ته گمراه ویل ګټه ده؟ انبیاو ته. نو چې یو نبي د الله، رسول د الله، هغه ته ویل کېږي چې ته ګمراه یې. نو که ما او تا ته څوک ووایي چې ته ګمراه یا ته بېلارې، وایي دي دا خو خلک ته وایي. قال يا قوم ليس بي ضلاله، وی هغه ای قوم زما نشتې په ما باندې ګمراهي، ولكني رسول من رب العالمين، او لیکن زه رسول یم د طرف د رب العالمین. ابلغکم رسالات ربی، رسوم تاسو ته پیغامات د رب خپل، وانصح لکم، او خیرخواهی کوم ستاسو. یعنی پیغمبر او رسول کې به دا خبرې لازمي څه پیغامات د خپل رب برسوي، او دویم به څه خیرخواه وي. اوس څوک چې دوی په نقش قدم ځي نو هغه هم دا کارونه کوي. لکه څوک چې تبلیغ کوي، دا خبره مشهور ده، وایي تبلیغ د چا لار ده؟ وایي تبلیغ د پیغمبرانو لار ده. دا خو ټول وایي، موږ هم وایو، ټول یې وایي. خو بیا بعض دا خبره صرف د ژبې په سر کوي، تبلیغ د پیغمبرانو لار ده، او طریقه دی وایي هغه نه ده کومه چې د پیغمبرانو تبلیغ کړی ده. خو په تبلیغ کې څه بیان کړي؟ دلته څه وایي؟ ابلغکم رسالات ربي، تاسو ته څه در رسوم؟ د خپل رب پیغامات. وانصح لكم، استاذ خیر خواهیم. واعلم من الله ما لا تعلمون، او پویږم د طرف د الله نه په هغه څه چې نه پوهیږئ پرې تاسو. لکه چې وحي ورته کېږي. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم، آیا تعجب کوئ تاسو چې راغلی دی تاسو ته نصیحت د طرف د رب ستاسو نه، على رجل منکم، په یو سړي ستاسو نه. په دې باندې به د مشرکانو لوی تعجب کو چې دا څنګه کیدی شي چې پیغمبر دی په چا کې راشي؟ په انسانانو کې، او بیا په من کې. نو تاسو په دې خبره تعجب کوئ چې الله دا سړی څنګه رالیږلی دی؟ لینذرکم،
د دې دپاره چې ویری تاسو ولتتقوا او دې دپاره چې تقوا اختیار کوي تاسو ولعلکم ترحمون او د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي ور دې دپاره دعوت روان دی چې تاسو ویرېږئ د الله نه په تاسو کې تقوا راشي او په تاسو رحم وشي فکذبوا بس دروغجن وګڼو هغوی هغه لره ویې نه منله فأنجيناه والذين معه في الفلك نو خلاص کو منګ هغه هغه کسان چې د هغه سره و په کښتۍ کې وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او ډوب کړل موږ هغه کسان چې دروغجنې ګڼلې وو آیتونه زموږ د نوح علیه السلام واقعه ځای په ځای موږ تفصیلا ذکر کړې ده او د دې دپاره ما خاص بیان هم کړی هغه واورې هلته نوح علیه السلام د واقعي تفصیل شتي انهم كانوا قوما عمين یقینا و هغوی قوم ړانده دی ړوند قوم او غټ دلیل څه دی چې ړوند حق یې نه پېژندو غټ ړوندوالی دا دی ښه دا ړوندوالی نه دی چې ستا د سترګې نظر راشي لاړ شي فإنها لا تعمل أبصار الله دا سترګې نه ړندېږي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هغه زړونه ړانده شي کوم چې په سینو کې دننه دي حق نه یې نیوی نو دا هم ړوند قوم الله تباه کړو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د باقي قومونو دا واقعات چې کوم الله بیان کړي د هغې باره کې خبره کوو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله دې موږ ته بصیرت را نصیب کړي او الله دې موږ په حق باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين